قبول نشو دعاګانې مې خو ډېرې وکړې څه اثر یې راته معلوم نشو علماء کرام فرمایي د دعا د قبولیت لپاره شرایط او آداب دي چې هغه شرایط او آداب په نظر کې ونیول شي نو بیا ډېر زیات امید دی چې دعا به الله قبول کړي هغه مختلف شرایط دي دا شرایطو د جملې څخه یو شرط دا دی چې بنده باید په الله باندې ایمان ولري یقین او باور ولري چې الله جل جلاله زما دعا قبلوي دا د دې باید یقین او باور وي دا باید شکی نه وي چې دعا به قبول شي که نه شي الله به زما دعا قبول کړي قبول نه کړي بدګماني به نه کوي دا سره نه صرف په سلو کې به باور لري یقین به لري ایمان به لري چې الله زما دعا قبلوي کله کله شیطان انسان ته وسوسې کوي چې ته ښه سړی دی ته ګناهګار یې ته داسې ستا دعا نه قبلېږي سړی ناامیده کړي د الله د رحمت نه دا د شیطان هغه چال او نیرنګ دی نه انسان باید یقین ولري الله په قرآن کې فرمایي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي دا بندگان دې زما خبره ومني او په ما دې یقین او باور ولري چې دعا قبلوم همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث قدسی کې فرمایي وی الله جل جلاله فرمایي پیغمبر علیه السلام وی چې الله جل جلاله فرمایي انا عند ظن عبدي بي زد بنده د ګمان سره په ما چې څنګه ګمان کوي زد بنده د ګمان سره چې په ما څنګه ګمان کوي وانا معه اذا دعاني زد بنده سره يم کله چې دای مانه دعا وایي نو سمانا زه بنده سره د ګمان مطابق معامله کوم کله یقین او باور لري چې الله زما دعا قبلي وزي قبل او کله شکی دی په ما باندې نه قبلو نو دې حدیث نن دا معلومیږي چې په الله باندې باید نیک ګمان ولرو په الله باید ښه ګمان ولرو هغه زمون پروردگار دی هغه په موږ باندې مهربان دی هغه زمون خالق او مالک دی هغه په هر څه باندې قادر ذات دی موږ د هغه بندګان یو بل پروردگار نشته دی لہذا بنده ته پکار دي چې په الله جل جلاله باندې د قبلېدلو یقین او ګمان ولري کله کله یو نفر به یاره دعا کوم راځه معلومات وکړي چې قبلېږي که نه شکي خبره شي یاره بعض یو نفر ځان باندې په ګمان یې زما دعا الله نه قبلوي بس چې نه قبلې ګمان کې همداسې علاوې نه قبلوي هغه صمد بې پروا ذات دی هغه بې نیاز ذات دی هغه چا پروا نه ساتي چې ته بې پر ګمان یې هغه هم پروا نه ساتي ته چې باور نه لرې چې زما دعا قبلې هغه هم پروا نه ساتي نو لومړی شرط د دعا د قبولیت لپاره دا دی چې ته باید یقین او باور ولرې چې الله زما دعا قبلوي بدګمانه نه اوسې چې الله زما دعا به قبوله نه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث شریف کې فرمایي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه تاسو دعا ووایئ د الله په داسې حال کې وانتم موقنون چې تاسو یقین لرونکي اوسئ بالاجابه په قبلېدو د دعا باندې تاسو باید دا یقین ولرئ چې الله زما دعا قبلوي داسې کلک یقین داسې پوخ یقین په اساس باندې تاسو باید څه وغواړئ د الله جل جلاله نه دعا وغواړئ دویم شرط د بنده د دعا د قبلېدو لپاره هغه دا دی
چې د دعا د شریعت خلاف نه وي. دې په دعا کې ناجایزه غوښتنه د الله نه ونه کړي. دې په دعا کې ناروا غوښتنه د الله نه ونه کړي. دې داسې دعا ونه کړي چې هغې کې خیري وي. دې داسې دعا ونه کړي چې هغې کې خپلولي پرې کېدل وي، لکه ورور ته خیري وکړي، خور ته خیري وکړي، خپلوان ته خیري وکړي چې الله دې تباه کړي، الله دې نیست و نابود کړي، الله دې ورک کړي. دعا کی با دا نزاکت من په نظر کې ساتو چې دعا د شریعت خلاف دی، غوښتل شي ناروا نه وي، په هغې کې د خپلولي قطع کېدل نه وي، نو بیا د دعا د قبلېدو ډېر زیات چانس دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نے روایت فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے لا یزال یستجاب للعبد، ہمیشہ د پارا قبلیږي دعا د بنده، ہمیشہ د پارا د بنده دعا قبلیږي ما لم یدع باسم، تر څو چې دې دعا په ګناه ولري او قطیعت رحم یا د خپلولۍ د پرې کېدو دعا ولري، یعنې خپلوان ته خیري ولري چې د دعا د ګناه ولري، د خپلوانو ته د خیرو دعا ولري، نو بیا دغه دعا قبلېږي. نو حدیث نه معلومه شوه چې کوم دعا هغې کې د ګناه دعا وي، یا الله یو ښه غلا راته برابر کړي، یا الله یو ښه قوي رشوت راته برابر کړي، ګوره دا ناروا څیزونو دعا ده که نه، داسې کوم بل ناروا عمل دعا وکړي د دې استجابت ګرنټي نشته. خپلوانو ته خیري وکړي، اولادونو ته خیري وکړي، دا قطیعت الرحم خپلولي پرې کېدل دي، دا دعا نه قبلېږي. ګوره مور کله کور کې پلار پکار شي، پلار کله پکار شي، اولاد ته خیري کېږي، تباه شي، برباد شي، ورک شي، که دا دعا قبوله شي نو اولادونه ټول تباه کېږي که الله د خپل مهربانۍ په اساس باندې دا نه خبره د ناراو دعا م الله پاک نه قبلوي. یو نفر انسان دا الله نه د چرسو مقصده وکړي، الله نه د شرابو مقصده وکړي، الله شراب راته بوتل برابر کړي، چرس راته برابر کړي، دا ناروا دعاګانې دي. دا دعا به الله قبلوي نه، په دې دعا سره انسان ګناهګارېږي چې غلط شی د الله نه غواړي. چا په دې کې یو دوه برخه کړې ده، کوم چې اسی داسې مازدیګر دعا یې کوله مانځه نه بعد چې یا الله یو پرې چرس راته راکړي، ملا ورته برابر شي، واجي صاحب پرې برابر شو، ورته وایي توبه وباسه، الله دې تا ته هدایت وکړي، خلک د ایمان سوال کوي او ته د چرسو سوال کوې. نو هغه ورته ویلې ځه خرابه شی وایي چې ورسره وي، ما سره چرس نشته که تا سره ایمان نشته، ایمان غواړم. دا ځان ته یو رنګ ورکوونکی ده، ناروا شی به الله جل جلاله نه غواړي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د سهار مانځه نه بعد ناست و، اکثر مسلمانان سهار مانځه نه بعد کېږي، اذکار تسبیحات دي اشراق پورې. نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ناست سهار مانځه نه بعد، نو زړه یې وشو چې دعا وکړي. نو دغه وخت یې غږ یې وکړو انشد الله قاطع رحم لما قام عنا، زه د الله په نوم قسم ورکوم هغه چا ته چې خپلولي قطع کوونکی دی، خپلولي پرې کوونکی دی، چې زموږ دې مجلس ته دې پاڅېږي ونیوسي. فإنا نريد أن ندعو ربنا، ځکه چې موږ اراده لرو چې دعا وغواړو د خپل پروردګار نه، سوال مو د خپل پروردګار نه. وابواب السماء مرتجة، د اسمان دروازې دا بند دي، دون قاطع رحم، په مخ دې خپلولي پرې کوونکي، چې څوک خپلولي پرېږدي، خپلوانو سره خپلولي نه پالي، ښه روابط نه ساتي، د خپلوانو حقوق نه ادا کوي، دې ته قاطع رحم وایي، خپلولي پرې کوونکي وایي. عبدالله بن مسعود سے فرمائے د دې مخ ته د اسمان دروازې بندې دي، د دې دعا نه قبلېږي.
نو د دې د وجه نه زمونږ دعا هم نه قبلېږي که څوک داسې کوم کس وي دې مجلس کې پاتې سي چې مونږ دعا نو دې نه معلومه شوه چې قاطع الرحم که مجلس کې دعا کې شاملې دعا نه کوي او چې خپله د قاطع الرحمت د خپلولي پرې کولو دعا کې هغه بیا الله پاک بلکل نه قبلوي درېیم شرط د دعا د قبلېدلو هغه دا دی چې دعا کې به د حد نه تجاوز لري خپل حیثیت ته به ګوري حالات ته به ګوري بیا به دعا کوي خپل دعا الفاظو ته به متوجه چې زه څه شی غواړم د الله نو که دعا کې د حد نه تجاوز وشي الله پاک دغه دعا نه قبلوي قرآن کی مشان کے اللہ جل جلالہ فرمائی ادعوا ربکم تاسو دعا وغواړئ د خپل پروردګار نه تضرعا وخفیا په زارۍ سره په عاجزۍ سره په پټه سره چې وهلو ته ضرورت نشته دی ښه په اخلاص او په عاجزۍ